السلام علیکم. د اوسه پورې خو به تاسو ته د واتساپ له خوا نه نوټیفیکیشن میلاو شوی وي د پرایویسي اګریمنټ حوالې سره. واتساپ غواړي چې هغه کې څه بدلون راولي او ټول هغه کسان څوک چې واتساپ استعمالوي هغه به دا اګري کوي. که څوک داسې نه کوي نو د 8 اپریل نه مخکې به د هغه واتساپ بندیږي. د دې مطلب څه دی؟ د ډیرو خلکو په ذهنونو کې ډیر سوالونه دي. په سوشل میډیا باندې دا خبره هم چلیږي چې اوس واتساپ پرېښودل پکار دي او د یو بل ایپ طرف ته تلل پکار دي. دا خو موږ ټولو ته پته ده چې واتساپ د فیسبوک والا کنټرول کوي، ولې چې څه کلونه مخکې فیسبوک والا واتساپ په 19 ارب ډالر باندې اخیستی و. د دې نوي بدلون مطابق مخکې چې بچا واتساپ استعمالولو نو د هغه ډیټا یعنی د هغه انفارمیشن به فیسبوک ته نه شیر کېدلو، خو د دې نه وروسته به د هغه ډیټا انفارمیشن به فیسبوک سره شیر کولی شي. او دا به کوم معلومات شیر کیږي؟ مثلا ستا د موبایل نمبر څه دی، ته کوم موبایل استعمالوي، د کوم ځای نه یې استعمالوي، ټایم څه دی، ستا ژبه څه ده. په ظاهره باندې که دا معلومات بیل کېښودلی شي نو دا څه داسې غټه خبره نه ده، خو که د ټولې دنیا د خلکو دا انفارمیشن دا ډیټا یو ځای ته راجمع کړی شي نو دا ډیره د فایدې خبره ده. د دې معلوماتو جمع کولو نه وروسته یو کمپنۍ دا معلومات د خپل کاروبار دپاره استعمالولی شي. هغه خلک کوم چې فیسبوک ته پیسې ورکوي او خپل کاروبار چلوي یعنی اډورټایزمنټ کوي، دا به ډیره د اسانتیا خبره وي د فیسبوک دپاره او هغه به یې په ډیره ښه طریقې سره ادا کوي. مثلا یو کس یو مخصوص علاقه کې یا یو ښار کې خپل ایډ چلول غواړي، که څوک غواړي چې زما ایډ د مخصوص علاقې ته یا مخصوص عمر واله ته ورسي نو په دې وجه زما او ستا د معلوماتو په وجه کمپنۍ والا اډورټایزمنټ کوي او خپل کاروبار مخکې بوځي. کیدای شي واتساپ والا هم څه داسې طریقه کار روان کړی وي. او د ډیرو خلکو دا سوال دی چې دا زموږ په پرایویسي یو حمله ده او د خلکو هغه معلومات کوم چې پټ معلومات وي هغه به کمپنۍ ته شیر کولی شي. زما په خیال دا څه داسې عجیبه خبره نه ده، ولې چې موږ څومره هم ایپس استعمالوو فری یعنی د پیسو نه بغیر، هغوی سره د مخکې نه زموږ معلومات شته او هغه زموږ دا معلومات د خپل مختلف مقاصدو دپاره هم استعمالوي. بیا هغه خلک کوم چې د نورو ایپس طرف ته ځي، مطلب ټیلیګرام او داسې نورو طرف ته، نو د دې خبرې څه ګارنټي ده چې دا نور کوم ایپس دي او دوی مشهور شي، آیا دوی به داسې کار نه کوي کوم چې اوس واتساپ کوي؟ بیا به کوم ایپس طرف ته ځئ؟ او بله خبره دا ده چې دا خبره زیات تر خلک هیروي، هغه دا چې د انټرنیټ په دنیا کې هیڅ یو څیز هم فری نه میلاویږي. هغه کمپنیانې کومو چې اربونو روپۍ لګولي وي د کاروبار دپاره، نو تاسو دا سوچ څنګه کولی شئ چې هغوی به تاسو ته فری سروس درکوي؟ په حقیقت کې دا ده چې کوم څیز هم فری تاسو ته میلاویږي نو تاسو د هغوی په بدله کې څه ناڅه هغوی ته ورکوئ. که هغه پیسې نه وي نو هغه ستاسو پرایویټ انفارمیشن دی، هغه ستاسو ډیټا ده. تاسو د مخکې نه هغوی سره دا کاروبار شروع کړی دی، دا اګریمنټ شوی دی هغوی سره چې یاره تاسو به موږ ته فری سروس راکوئ او موږ به تاسو ته خپله ډیټا درکو، انفارمیشن به درکو، زموږ انفارمیشن به تاسو سره وي. زه دا خبره نه کوم چې زما خبره ټیک ده یا دا بالکل صحیح خبره ده، خو دا یو حقیقت دی. که څوک مني او که نه مني، که د چا خوښه وي او که نه وي، خو مخکې نه هغوی سره تاسو دا اګریمنټ کړی دی چې یاره تاسو به موږ ته فری سروس راکوئ او د دې په بدله کې به موږ تاسو له خپله ډیټا یا انفارمیشن به موږ تاسو له درکوو.